السلام علیکم قدرمنو دوستانو هر کله راشئ تاسو ټول ته هر کله وایم زمونږ د نن ورځې پروګرام ان شاء الله د افغانستان د صلح د تړون په حق به وي زمونږ سره میلمانه نن دي ډاکټر صاحب عثمان رستار ترکي د فرانسې نه ښاغلی سهیل شاهین د طالبانو سیاسي نماینده په قطر کې همداراز سیدنی مجرو سیاسي څیړونکی د لاس انجلس کې او ډاکټر صاحب عبدالقیوم مومن د سباوون د مجلې چلوونکی او سیاسي شنونکی موږ سره دي نن ورځ بحث به موږ د افغانستان د صلح په تړون او په هغې کې د افغانانو په ونډه باندې خبرې وکړو او د هغو نظریات به سره شریک کړو. البته یو خبره ده چې دغه پروګرام چې موږ نشروو یو سوال راغلی و موږ ته چې زموږ د دې پروګرام هدف چې دی چې د سباوون اونیزه ولې شروع شوې ده. سباوون اونیزه په دې خاطر شروع شوې ده چې موږ یو علمي بحث د افغانستان د مسایلو په هکله درنو افغانانو ته ولرو او په هغې کې د البته د علمي بحث په اساس د احساساتو نه وتلې په جزئیاتو خبرې په اسنادو خبرې او په تحقیقاتي مسایلو باندې خبرې سره وکړو. نو زه د ډاکټر قیوم مومن هیله کوم چې د پروګرام شروع کړي او دوستانو ته هم زه هر کله وایم بیا هم ډاکټر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره. لومړی ته هر څه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو میلمانو او د دې پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامه پټ یاست او د کرونا نه په امان کې یاستئ. د نن ورځې بحث لکه چې وویل شو د سولې په اړه تړاو لري اما عمده بحث به یې د بین افغاني خبرو مسله وي. د امریکا متحده ایالاتو د یرغل جګړې او بربادیو څخه 13 کاله وروسته افغان ملت ته د سولې یوه هیله پیدا شوې چې ګواکې سوله به راشي. د سولې هیله او سوله راوستل د افغانانو مسؤلیتونه ډیروي او ځیرکتیا هم ورته پکار ده. افغان ملت یوازې ډزبندۍ اوربند او د متخاصمو ډلو ترمنځ قرارداد ته اړتیا نه لري او نه په هغې سوله راتللی شي بلکې په افغانستان کې باید داسې یوه سوله رامنځته شي چې نه یوازې دا ملت پرته له جنګ او جګړې ژوند وکړی شي بلکې داسې یو نظام رامنځته شي چې بنیادونه او ارزښتونه یې د یووالي سوکالۍ پرمختیا او عدالت پر اصولو ولاړ وي. تیرې ترخې تجربې تکرار نشي تر څو دا ملت یو ځل بیا د بې اتفاقۍ بربادۍ او جګړې کندې ته ونه لویږي. د ټولنې د رغونې او پرمختګ لپاره ذهني او فکري وده او پراخوالی مهم دی او دا اړینه ده چې له دې ذهني ودې څخه شخصي خوی او کړنو او ټولنیزو اړیکو او مسؤلیتونو کې کار واخیستل شي. د افغانانو دین او کلتور د اشخاصو، کورنیو، ټولنې، دولت او حکومت لپاره عمومي لارښوونې لري. څنګه چې د انسانانو ژوند د بدلون او پرمختګ په حال کې دی له دې کبله ملت هم باید د وخت او حالاتو له غوښتنې سره سم د اسلامي لارښوونې په رڼا کې د خپل ځان، ټولنې او خاورې په هکله اړونده فیصلې وکړي. په تیرو 40 کلونو کې دا فیصلې د محدودو جنګي ډلو، جنګسالارانو، سیاسي تجارانو او پردیو ګټو ساتونکو او حامیانو په لاس کې وي. په راتلونکي کې باید داسې سوله، سیاسي جوړښت او نظام رامنځته شي چې د افغان ملت د ټولو وګړو د حقونو ننګه او تضمین وکړی شي. افغانستان خپلواک، غښتلی او د قانون او عدالت پر مټ ولاړ هیواد پاتې شي. په افغانستان کې د سولې په هکله د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل څخه وروسته د بین الافغاني خبره هم رابرسېره شوه او هرې خواته د بین الافغاني خبرو بازار ګرم شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون څخه وړاندې په ځینې بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو او ځینې افغانانو ترمنځ ناستې وشوې چې ځینې خلکو د بین الافغاني خبرو په نوم یاد کړې او ځینې خلکو د بین الافغاني خبرو لپاره د لارې د هوارولو په نوم یاد کړې. که ګډون کوونکو ته په ځیر سره وکتل شي نو 2 ډوله خلکو په دې غونډو کې برخه اخیستې وه.
یوه ډله خلک طالبان او د هغوی لخوا رابلل شوي کسانو چې یا د طالبانو سنګر او لارې ملګري وو او یا هم په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه بهر هغه افغانانو د طالبان ملاتړ کوونکي وو. دویمه ډله خلک د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوي کسانو چې حکومت ورته خپل استازي ویل، مګر طالبانو به ویل چې دوی د حکومت استازي نه دي بلکې آزاد افغانان دي. په دې غونډو کې ځینې داسې کسان هم وو چې د تېرو 40 کلونو څخه د افغانستان په کورنیو جګړو کې دخیل وو او سرونه یې کله د یوې سولې څخه راویستل او کله هم د بلې سولې څخه. دلته پوښتنه پیدا کېږي چې د بین الافغاني خبرو دپاره همدا کسان دي او په افغانستان کې د پوهې او تدبیر نور کسان نشته چې د دې ملت استازیتوب وکړي او په بین الافغاني خبرو کې د افغانانو د رښتینو دردونو او غوښتنو تمثیل وکړي شي. را به شم خپل لومړۍ پوښتنې ته چې دا پوښتنې ته فکر کوم چې اول شاهین صاحب جواب ورکړي، بیا به نور کسان هم کولی شي دې ته ځواب ورکړي. آیا د بین الافغاني خبرو دپاره کوم میکانیزم په نظر کې نیول شوی دی؟ که میکانیزم وي نو جوړښت یې څنګه دی او په کومو معیارونو به خلک بین الافغاني خبرو ته بلل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. ډاکټر صاحب د تاسې د پوښتنې په جواب کې زه به لږ شاته لاړ سم، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله هغه کنفرانسونه چې په مسکو کې سوي وو، دلته په دوحه کې کنفرانس وسو. دغه کنفرانسونه بین الافغاني رسمي مذاکرات نه وو، دا غیر رسمي خبرې وې د افغانانو ترمنځ. لکه تاسو هم چې ویل چې موږ ویلې په دې کې به هر څوک په خپل شخصي کچه باندې حیثیت باندې ګډون کوي او هغوی ګډون کوو، خپل شخصي نظر یې وړاندې کوو چې د افغانستان مسله څنګه حل شي. نو هغه کانفرانس موږ په مسکو کې هم درلود او دلته په دوحه کې هم کړی و. د ده نه مخکې په دوحه کې د پګواش د موسسې لخوا یو دوه کانفرانسونه سوي وو چې هغه تاسو ته معلوم دي. دوهمه برخه دا وه چې بین الافغاني مذاکرات. بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان مسله موږ په دوه برخو ویشلې وه. یوه برخه خارجي اړخ ده چې هغه د امریکایانو سره خبرې کول چې هغوی اشغال ختم کړي، د افغانستان نه خپلې قواوې وباسي. یوه دا برخه وه، نو هغه تم اولیت ورکړی وو او په هغه مو ټینګار کاوه چې دا خارجي اړخ د افغانستان د مسلې دا بشپړ شي، بیا موږ راځو د دې داخلي اړخ ته. اوس د هغه لپاره تاسو ته معلومیږي تقریبا 18 میاشتې موږ په هغه باره کې مذاکرات وکړو. د هغه نه مخکې هم کړي وو، خو دا علني چې وکړه تقریبا 18 میاشتو هغه توافقنامه په 29 د فروری باندې امضا شوله او امریکایي قواوې باید په 14 میاشتو کې له افغانستان نه ووځي. البته په دې توافقنامه کې یو ټکي باندې موږ په ورځو خبرې وکړې، مذاکرات هم کړل او په هغه کې هم دا ټکی ځای کړ چې موږ به د افغان جهتونو سره خبرې کوو. هغلته داسې نه دي ویل شوي چې موږ به د کابل ادارې سره یا د دوی په اصطلاح د کابل حکومت سره چې دوی ورته وایي دې سره به یوازې دې سره خبرې کوو. موږ ویلي چې موږ به د ټولو افغان جهتونو سره خبرې کوو. په دې کې ټول افغاني تنظیمونه، بارز تنظیمونه او شخصیات دا ټول راځي او دا د دې لپاره موږ دا کار کوو چې د ټول افغان ملت استازولي هلته پکې موجوده وي او د هغه په نتیجه کې یوه دایمي سوله رامنځته شي. او لکه تاسو څنګه ویلې چې د افغانستان کې یو داسې افغان شموله اسلامي نظام راسي چې څوک احساس د محرومي ونه کړي. اوس براسو دغه برخه چې هغه د بین الافغاني مذاکرات لا نه دي شروع، په توافقنامه کې په دې باندې خبره شوې وه چې ټول بندیان به په 3 میاشتو کې خلاصېږي زمونږ او په د لومړی د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې د اعتماد سازي د یو قدم په توګه به
15,000 بندیان زمون او 1000 تنه د کابل د ادارې هغه بندیان به موږ خلاصو. دغه بندیان لا اوس نه دي خلاص شوي، دا باید مخکې له 10 مارچ پورې خلاص وي. متاسفانه خلاص نسول. دغه په وجه بین الافغاني مذاکرات تر اوسه پورې ځنډېدلي دي، خو هغه چوکاټ اوس هم موجود ده چې ټول افغاني جهتونو سره به موږ خبرې کوو که کله راشو. سهیل صاحب خبره دا ده چې پوښتنه د یو میکانیزم ده. صحیح ده تاسو وویل چې تنظیمونه، مګر که تاسو د تنظیمونو تاریخ ته وګورئ، همدغه تنظیمونه وو چې افغانستان کې د 1993 کال نه تر 92 کال نه تر 96 کاله پورې د شر او فساد حکومت حاکم کړ او د افغانستان د پاتې بربادۍ هغه مسؤلیت د دوی په غاړه دی. که دغه راز خلک بیا د خبرو ته راوستل شي، د دې راتلونکي ودې وطن دپاره څه د دې ستاسو د خبرو نه؟ دویمه خبره دا ده چې صحیح ده دا خبرې تاسو وایي چې تنظیمونو سره کېږي یا د اشخاصو سره کېږي، د دې دپاره کوم فورمول شته، کوم میکانیزم شته، کوم معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار به دا خلک رابلل کېږي؟ بله، اوس خو د افغانستان کې یوه شخړه موجوده ده او دا شخړه باید موږ حل کړو او هغه سره بیا حل کېږي چې دواړه داسې متخاصم ډلې وي، هغوی به سره کښېني. لکن په دې کې موږ په توافقنامه کې تنظیمونه نه دي ویلي، هغلته هم افغان اړخونه ویلي دي. تاسو تنظیمونه یاد کړل که نه په خبرو کې؟ ما تنظیم یاد کړی، یعنې چې دا مطلب مې هماغه اړخ چې په هغه کې چې هغه تاسو وګورئ پښتو هغه به تاسو لیدلي هم وي، د توافقنامې افغان جهتونه په انګلیسي کې لیکلي د افغان سایډز، جهات افغاني فارسي کې هم داسې لیکل شوي دي. دا هغه اصلي ټکی همدغه ده. نو له دې نه موږ دا ویلي چې ټول افغان چې کوم ګروپونه دي، ډلې دي، بارز او بل چوکاټ تاسو ویلي چې دا به څنګه چې څوک هغه مطرح دي، بارز دي، په هغه کې مؤثر دي، هغه مراد له هغو نه ده. نو دغه د افغان جهتونو نه دغه دا یو چوکاټ ورته جوړ شوی ده چې دغو سره به خبرې کېږي. مننه. پوهاند صاحب تاسو په دې هکله باندې څه وایئ؟ زه داسې فکر کوم چې په دې کې شک نشته که تنظیمونه هماغسې دغه اصطلاح چې تاسې وکارول د شر او فساد د آلاتو دغه تولیداتو زیږنده که راتلونکي سیاسي فصل کې چې د سولې و استقامت په افغانستان کې پرانیستل کېږي بیا ونډه ولري او نفوذ ولري، زه ګمان نه کوم چې موږ وکولی شو دغسې یو سیاسي نظام چې پکې عدالت وي او سوله او امنیت په بشپړه توګه تامین وي ولرو. اصلا دغه تنظیمونه د تنظیمونو رهبران د همدغه اشغالګرو قوتونو لخوا متبارز او متشخص شوی. تاسو ته معلومه ده چې د نړیوال نظامي ائتلاف نه یوازې نظامي چارواکو بلکې ډیپلوماتیک دغه کسانو کله کله دغه تنظیمونو د جنګسالارانو کورونو ته ځي، د هغوی سره مشوره کوي، د هغوی تصمیم او پرېکړه د افغانستان په قضاویاو کې هغوی ته امنیت ورکوي یا هغه پلي کوي. نو په دې حساب باندې کله چې موږ وایو چې باید د تنظیمونو سره مذاکره وشي، په واقعیت کې په غیر مستقیمه توګه موږ د نړیوال نظامي ائتلاف نفوذ په دغه دولتپالو باندې منو. زما په عقیده داسې فکر کوم چې بهتره ده چې موږ د نړیوال نظامي ائتلاف په ځانګړې توګه د امریکایانو له لارې پرې نه ږدو چې دغه جګړه مار د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام او وده باندې اثر واچوي او بالاخره سوله په یو منفي استقامت ودروي.
په دغه برخه کې اصلا طالبان کولای شي چې مثلا په هغه 60 کسیزه یا 20 کسیزه پلاوی چې تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې د حکومت لخوا ټاکل شوی و له هغوی سره خبرې وکړي. دغه دوهم نسل زه ګمان کوم د هغوی شرارت او ضرر او تاوان افغانستان ته دومره محسوس به نه وي لکه چې دغه د تنظیمونو رهبران او جګړهمار په افغانستان کې امکان لري چې سوله او عدالت په استقامت ودروي. نو په دې حساب طالبان باید هغه پلاوی سره په مذاکره وکړي چې دغه ځوانانو نه دغه دوهم درېیم نسل نه جوړ شوي و اوسنۍ نړۍ له ارزښتونو سره له واقعیتونو سره یعنی د سازش رویه لري او کولای شي چې په راتلونکي افغانستان کې سوله او امنیت د طالبانو سره یو ځای برقرار کړي. مننه پوهاند صاحب. مجروح صاحب د پوهاند صاحب خبره کافي غلري وزن لري او مهم اړخ دی. زموږ تاسو په کلتور کې د پښتنو جرګې یا د افغانستان کې د جرګو میتود او سیستم خدا ده چې دوه متخاصم ډلو په منځ کې یو درېمګړی منځګړیتوب کوي او دا منځګړیتوب معنا دا ده چې دواړو خوا سره خبرې کوي تر څو چې یو توافق سره ورسیږي. زه چې تر کومه انده ګورم زه دا جریانونه کې زیاتره کې وم او د جدي تعقیبوم. زه به لږ وروسته لاړ شم او دې خبرې ته به راشو چې دلیل یې چې طالبان افغانستان ته رالل څه و. هغه وخت کې زما په یاد دي چې 2001 کال د اکتوبر 15 او دقیق مې ورځ مې په یاد ده چې په واشنگټن کې مجلس جوړ شوی او د افغان راوند ټیبل ډسکشن په نامه باندې. په هغه کې دوه مهم خلک چې موجود دي اوس هم شته دی او شاهدان دي او ډاکټر صاحب اشرف غني دی او بل خلیلزاد دی ډاکټر صاحب خلیلزاد. هلته خبره په دې باندې وه چې طالبانو حکومت امریکایانو هغه د سټیټ ډپارټمنټ د خوا نه دا مجلس په کار ولیدلی و. شاهین صاحب تاسو توجه دې ته غواړم دې کې موضوع دا وه چې ده ویلي چې موږ د طالبانو حکومت چپه کوو او هغې په ځای باندې بل نوی حکومت منځته راوړو. د نوي حکومت په ارتباط باندې خبرې ډېرې وې. خلاصه دې ویل چې تاسو خپل تاریخ په ګذشته دا څه شي شوي دي په افغانستان کې دا ټول هېر کړئ موږ تاسو ته نوی شی راوړو. ما فقط ورته یو اشاره ورکړله چې نوی شیان په افغانستان کې کار نه کوي. روسانو موږ ته نوی شی راوړل کار یې ونه کړو او پخوا هم دا ابتکارات شوي دي تر څو چې زموږ مسایل حل نه کړي او د تیرو تجربو نه په یو مثبت دغه باندې چې نتیجه څه وه دا شیان چې موږ ونه ګورو زموږ مشکلات حل کولی نه شي. په هر حال خبره دې کې دا وه چې د طالبانو په ارتباط باندې زما خبره جدي هلته چې مطرح وه هغه دا وه چې طالبانو که ټول کارونه غلط و یو کار یې سم و او هغه دا و چې بدماشان په افغانستان کې چې دلیل د هغه چې طالبان راغله خو دغه د بدماشانو موجودیت و دغه حالت و چې افغانستان ما د افغانستان مجلې په لار باندې دا روزمره دا مسایل مطرح و هم په رادیوګانو کې ما هغه وخت کې د سترګو لیدلی کتلی دغه پروګرام بي بي سي نشر و دا د ورځې مسایلو دا مطرح و. ما ورته ویل چې طالبانو دا بدماشان څه یې مړه کړل او څه یې فرار کړل. افغانستان کې 100% امنیت راوستو. دا چې نور څه کارونه شوي دي نور څه مشکلات پیدا شوي دي هغه نورې خبرې دي اما هلته د تاسو صادقه موږ سره دا ومنئ. بله دا چې دې خلکو د بشري حقوقو ریکارډ وګورئ تاسو هغه ریپورټونه زیات یې ما ورکول د افغان اطلاعاتي مرکز نه موږ ورکول او هغه د یونایټډ نیشن هیومن رایټس د فوق العاده نماینده
فلیکس سرماکور او زه لږ وبخښئ که زه تفصیل ته ځم زه اصل موضوع ته په دې باندې راځم چې دا مسایل چې موږ ونه څېړو موږ مشکل ته لاره د حل پیدا کولی نه شو په لحاظه دغه خلک په افغانستان کې چې کوم د حالت راوستلی دی او اوس په بدماشۍ باندې په حکومت کې ځان شریک کړی دی د امریکا په دغه باندې دا تصمیم هلته ونیولی شو متاسفانه هغه وخت کې زه به دا تفصیل دغه مجلس زه به تاسو ته یو وخت کې درکړم چې د موضوع نه خارجېږي ځکه لږ مختصره ویم هلته تصمیم ونیول شو همدغه بدماشان حکومت بیرته په افغانستان باندې تحمیل یو پښتون د کرزي په نامه باندې راوستو هغه په راس کې ورته کېنو نور ټول وزارتونه همدغه شمال اتحاد ته ورکړل او بیا هماغه حالت شروع شو د افغانستان ملي ګټې د پښو لاندې شولې او اوس هم دغه او دې ته هم پیسې ورکړل ټول ښکاره معلومه ده دوی خپله اعتراف کوي خپله وایي خپله CIA دا خبرې کوي چې نغدې پیسې دوی ورته ورکړلې او هم ورته مقامونه ورکړل اوس د دې خلکو قراردادونه د افغانستان چور چپاول ملي شتمنۍ تباه کېدل دا ملي اردو تباه کېدل دغه ټول دغه چې دي دا که د طالبانو سره وبخښه شاهین صاحب که تاسو سره دی کښېني دوی په واقعیت کې غواړي چې هغه کومه غلاوې چې دوی کړي دي هغه کوم جرمونه چې دوی کړي دي د هغو د دغه دپاره ځان حمایت تاسو نه واخلي دې طرف ستاسو نه دی په واقعیت کې اوس خبره دا ده چې طرف څه شی دی طرف ستاسو اوس د افغانستان حکومت دی تاسو حکومت په شکل باندې نه پېژنئ دا ستاسو مشکل ده دا هغه ده مګر د جرګه چې څوک کوي هغه باید داسې کسان اوسي چې هم تاسو سره ښه روابط ولري هم د حکومت سره دواړو تر منځ دا مسله حل کړی شي په دې کې حتما دوه طرفه چې دي یو طرف د طالبانو دی چې وسله په لاس ده بل طرف حکومت وسله په لاس ده دې من کې باید درېمګړی کار وکړي زه به نور تفصیل ته به په دې کې مخکې مجلس مخکې لاړ شي بیا به نورو خبرو ته راشم ډېر زیاته مننه ډېره ښکلې موضوع رامنځته شوه مخکې نه چې خپله دویمه خبره مطرح کړمه راځئ چې دا پوښتنه وکړو که چېرې دا پوښتنه شاهین صاحب ته راجع کړي که چېرې دغه منلي افغانان یا پېژندل شوي افغانان یو ابتکار په لاس کې واخلي یو منځګړې جرګه جوړه کړي او د دې د مسلې د حل لپاره کوم تصویب راوباسي آیا دې ته به طالبان هرکلی ووایي ډاکټر صاحب زه دلته دوه خبرې یو خو دا ده چې دغه توافقنامه کې موږ هڅه وکړله چې ټول افغان جهتونه کې شامل کړو افغان جهتونه هغلته د چا نوم نه ده یاد شوی نه د تنظیم نوم یاد شوی نه د کوم شخص نه د کوم ډلې په دې کې ټول افغانان چې په هر ځای کې دي او په افغانستان مسله کې مؤثر دي هغوی دا کولی شي چې په دې کې ګډون وکړي موږ خو دومره وکړو یو چوکاټ هم ورته جوړ کړو نور که چیرې هغه راځي په هغه کې ګډون کوي نو موږ څه اعتراض نه لرو البته دغه دا یوه خبره دوم خبره تاسو چې افغانان داسې یو جرګه جوړه کړي په دې کې موږ دوه کارونه کړي یو خو دا ده چې همدا اوس هم چې بین الافغاني مذاکرات لا نه دي شروع موږ د ټولو مهمو مؤثرو افغان شخصیتونو سره هغوی سره مشورې کړي دي هغوی نه د هغوی نظرات راغوښتي دي هغه هم دلته راټول کړي دي توحید کړي دي او د هغو په رڼا کې موږ به راتلونکي بین الافغاني مذاکرات کوو تر څو پورې چې د هغوی نظرات هغه هغلته کې شامل وي او هغه ترسره شي نو دا کار موږ کړی ده یعنې دوه خبرې شوې یو دا ده چې د افغان جهتونو سره چې هغه تاسو سوال د یو جرګې چې هغه په هغه کې حل ده بل دغه نظرات چې موږ راټول کړي دي دا یوازې دا نه ده چې موږ په خپلو نظراتو باندې اتکا کړې ده هغه باندې متکي وو بلکې د ټولو افغانانو نظرات هم راټول کړي دي چې په هغه کې دغه ملګري چې دا اوس دلته موږ تاسې خبرې کوو ځینې د هغه ملګري په دې کې شامل دي چې موږ ته خپل نظرات
استولي دي. مننه. د قرارداد محتوا ته سړی وګوري داسې معلومیږي چې په بین الافغاني خبرو کې به د راتلونکي حکومت په جوړښت یا د سولې چې څنګه سوله ټینګه شي څنګه اوربند وشي په هغه هکله به خبرې وشي. که په دې هکله باندې یو څه توضیحات ورکړئ او نور دوستان کې بیا څه نظر لري چې شی کې باید داخل کړی شي دا به ښه خبرې. د اوربند په باره کې هغه هلته واضح لیکل شوي دي توافقنامه کې. موږ که بین الافغاني مذاکرات هم کوو د همدې توافقنامې په اساس باندې کوو ځکه هلته یو ځای ورته ورکړل شوی ده او که چیرې دا بندیان هم خلاصېږي د هغې په اساس باندې کېږي. هلته جلا جلا برخې لري. نو په هغه کې دا راغلي دي چې د راتلونکي افغانستان سیاسي لارنقشه همداشان اسلامي حکومت او اوربند هر اړخیز او دایمي اوربند به د بحث یوه موضوع په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو ظاهره خبره دا څه وخت چې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي اوربند به یوه موضوع وي په دې به خبرې کېږي هغلته به توافق پې کېږي د هغه په نتیجه کې به په افغانستان کې اوربند راځي. لکه څنګه خارجي اړخ حل شو داسې به داخلي اړخ هم حل کېږي. دا چوکاټ توافقنامه کې کېښودل شوی ده. پوهاند صاحب د بین الافغاني خبرو دپاره یا د سولې د رامنځته کېدو دپاره د اوربند دپاره کوم عملي وړاندیزونه سړی کولی شي اوس فعلا د طالبانو اړخ ته یا حکومت اړخ ته وړاندې کړي تر څو چې دغه بین الافغاني خبرې چټکې شي او بالاخره دغه د سولې پروسه مخته لاړه شي. مجروح صاحب تاسو او پوهاند صاحب بله څو خبرې. یو دغه جګړه مارو سره کله چې د بون کنفرانس جوړ شو د امریکا ملاتړ توجیه ول د دې دپاره و چې همدغه جګړه مارو نه امریکایي لشکر پیاده په افغانستان کې جوړ کړه او وروسته له هغه نه زه ګمان کوم په راتلونکو وختو کې کله چې امریکایان افغانستان نه ووځي او دغه د لوتپالو اړیکې د امریکا سره قطع کېږي اصلا دوی د هیڅ ضرورت نشته. نو په دې حساب باندې باید طالبان دغه برخه کې په کافي اندازه پام واړوي او توجه وکړي چې دغه کسان په راتلونکو وختو کې د قدرت د تقسیم په اړه هلې ځلې ونه کړي او بالاخره خدای نخواسته کوم نتیجې ته ونه رسېږي. دا یو مطلب. بل دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه بین الافغاني دغه غونډه پیچلې ده او زه ګمان کوم ډېر زیات وخت به ونیسي. اما د دې لپاره چې دغه بین الافغاني راتلونکې غونډه یعنې موثریت ولري او وخت او انرژي تلف نشي باید هغه ته موږ یو هدف وټاکو. ټولو ته معلومه ده چې طالبان هغه د کابل اوسنۍ اداره په رسمیت نه پیژني او کابل اداره او د کابل ادارې سره عمل افغان د طالبانو سره افغان مخالفین نه غواړي چې د طالبانو واکمني بیا په افغانستان کې را ژوندی شي. نو دغه تقابل تکر مونږ یو بل الټرناتیو ته تداعي کوي. هغه بل الټرناتیو دغه درېیمګلې چې مجروح صاحب ورته اشاره وکړه درېیمګلې مرجع ده. دغه درېیمګلې مرجع زما له نظره ډېر امکان لري چې یو لنډمهال حکومت د جوړېدو په ارتباط مطرح شي. لنډمهاله حکومت افغانستان د جګړې له حالت نه سولې خوا ته استقامت ورکوي او بالاخره امنیت تامینوي. نو زما نظر دا دی چې امکان ولري طالبانو ته دغه راتلونکې سولې جګړې ته چې له افغانانو سره
ترسره کیږي باید د سولې د یو پلان پر بنسټ باندې ور داخل شي یعنی د سولې په دغه پلان په محور باندې لنډمهاله حکومت د جوړېدو موضوع مطرح ده دغه د لنډمهاله حکومت جوړېدل دغه د پخواني طرحه ده او مخصوصا کله چې روان نظامی ائتلاف افغانستان باندې یرغل وکړ او یو بل په پرله پسې یو بل دغه تپل شوي حکومتونه پر افغانانو باندې وتپل د افغانانو په منځ کې دغه طرح مطرح و آلاتو د ودې سره جوخت په دغه طرح باندې سره کتنه وشو او همدا اوس زه ګمان کوم پرته له هغه نه چې موږ دغسې یو روغې جوړې ته دغسې یو روغې جوړې په چوکات کې د افغانستان سیاسي استقامت وده عیار کو بله چاره نه لرو تو په دې حساب زه فکر کوم چې اوربند د همدغه چې شو اشاره وشو د همدغه طرحه د پلي کولو په استقامت امکان لري چې په افغانستان کې مطرح شي مننه پوهاند صاحب مجروح صاحب زما په نظر د خبرو د شروع لپاره د سولې د خبرو د شروع لپاره د حسن نیت فضا رامنځته کول د ټولو نه مهمه خبره ده دواړه طرفونه باید دا ثابته کړي چې دوی واقعا غواړي سولې ته ژمن دي او غواړي سوله راشي افغانستان کې زه دغه 3 ورځې د اختر چې د اوربند و غیر د دې نه خو زه د حالت داسې نه ګورم چې څوک د سولې ته ژمن واوسي او متاسفانه طالبانو د خوا نه هم د افغانستان د حکومت د خوا نه دواړو خواو نه دغه شرایط داسې راغلي دي چې زیات تاوان ملکي خلکو ته بېګناه خلکو ته رسیږي او زما په نظر طالبان غواړي چې مثلا دا زمینه برابره شي او رښتیا واقعا یو حالت ته ورسیږو چې دواړه خواوې دغه حداقل د نظامي عملیاتو نه چې ملکي خلکو ته په تاوان رسیږي د دې خو مخنیوی وکړي اهداف لکه نور مشخص کړي کو هغه خارجي دغو سره دیو توافق کړی دی چې هغو سره به کار نه لري دا ښه خبره ده روسان هغه وخت کې چې د افغانستان نه وتل هم توافق په دې باندې شوی و چې د وتو په حال کې دې غرضو سره مه کوي پرېږدئ چې روغ ووځي امریکایانو ته به هم دا شرایط برابر کړو چې دی همدغسې ووځي مګر په څنګ کې اوس چې ګورو هغه منطقو کې چې طالبانو کنټرول دی هلته دوی باید سمبولیک ادارې جوړې کړي او دا ثابته کړي چې هلته د خلکو وضعیت ښه دی اقتصادي وضعیت مخ کېدو دی امنیت تامین دی عدالت تامین دی پروژې او د ودې او د پراختیا کارونه مخکې روان دي فرقه د کرونا دغه مرض چې راغلی دې لپاره مثلا واکسین سبا پیدا شي دا واکسین به خلکو ته رسیږي یا د مثلا د ګوزن واکسین یا دغسې نور صحي او یا اجتماعي خدمات باید وړاندې شي نو دا خو داسې نه کېږي چې دا تمام شیان په ټپه ولاړ جنګ په تمام شدت روان او غیر د دې نه باید طالبان ته ثابته کړي چې دی قوت دی او قوت معنا دا ده چې نور ډلې ټپلې چې هغه په افغانستان کې فعالیت لري او ورځ په ورځ زیاتېږي د هغې مخنیوی باید وشي زه نه پوهېږم که سړی د شرایطو د دنیا ته ګوري دا رقم مذاکرات د ډېرو خواو من کې د حکومتونو او د ډلو ټاپلو ترمنځ شوي دي او بالاخره مثبت نتیجې ته رسېدلي دي او امنیت تامین شوی دی سوله شوې ده دا د IRA د انګلستان چې د آیرش ګروپونه چې په انګلند کې
د حالت دغه کړی ورسېدل اخر یو توافق ته ورسېدل خپل ملک امن کو موږ ول نشو کولی چې ټول نه زیات مهم دی هغه دا دی چې دا د خارجي لاسوهنو مخنیوی وشي او دې کې متاسفانه دواړو خواو ته خارجي مستقیم لاسوهنه ده زموږ نه اراده اخیستل شوې ده د ټولو خواونه هم د افغانستان د خوا نه د حکومت د خوا نه او هم د طالبانو خوا نه زه عفوه غواړم ما په 20 کاله پاکستان کې تیر کړي دي او زه پوهېږم مجاهدین جهاد مې اول په 1999 کې شروع کړی یو کال مخکې د هغې نه چې روسان راشي زه په تمام تفصیل باندې په تمام دلایلو باندې پوهېږم چې بدون د یو خارجي حمایت نه هېڅ امکان نه لري چې یو څوک یو مبارزه مخکې ویسي خصوصا په دا شرایط چې موږ تاسو په واقع یاستو په لحاظه کوشش تاسو وکړی شي چې دې کار مخنیوی وشي او مخصوصا د هغه خلک چې د ربړي ټاپې اوسره وي د هر چا په ټنډه باندې بیا د القاعده او د طالب ټاپه لګوله او خلک جنګ کول ته او مهاجرتون ته اړ کول دا خلکو ته قطعي به اجازه ورنه کړي چې مذاکرات کې تاسو سره کینی بیا به نور دې تفصیل کې خبرې وکړو ان شاء الله مګر ما دا خبره دا د حسن نیت فضا منطقه کول او دا ثابتول خلکو ته چې موږ واقعا جدي سولې ته ژمن یو دا مهمه خبره ده مننه مجروح صاحب ځینې کسان په آنلاین دي هغوی پوښتنې لري خو زه به آخري پوښتنه د شاهین صاحب نه مطرح کړم او دې ته یوازې دې ځواب ورکولی شي قرارداد کې ویل لیکل شوی تاسو وویل چې د ټولو جهتونو سره خبرې کول دي د کابل حکومت یا د افغانستان حکومت یا تاسو د کابل اداره وایي په خپل موجوده ټینګار کوي که بین الافغاني خبرې په مخ ولاړې شي او تاسو ټینګار کوئ چې موږ د افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژنو که دا خبرې په مخ ولاړې شي او حالت دې ته ورسېږي چې د اوربند دپاره یو قرارداد تیار شي او لاسلیک ته تیار شي او تاسو په خپل اوسني موقف پاتې شئ او افغانستان حکومت په اوسني موقف پاتې شي نو دا قرارداد دا تړون به څوک امضا کړي دا به تاسو د چاو سره دا خبرې مطرح کوئ دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ آیا کوم د نرمښت امکانات شته دی چې یو څه یو نرمښت په دې کې راشي یو حل د دې ته حل لار به یې څه وي چې فرضاً هغوی ټینګار دا دی چې موږ حکومت ستاسو ټینګار دا دی چې موږ یې په رسمیت پېژنو دا به مسله به څنګه حل کوئ تاسو ډاکټر صاحب اجازه راکړئ یو څه موضوعات چې مجروح صاحب ورته اشاره وکړه په هغو باندې هم زه څه وغږېږ کړم اول خو دا ده د ملکي تلفاتو مخنیوی زموږ د جهاد هدف ده د دې دپاره موږ یو جلا کمیسیون جوړ کړی ده د ملکي تلفاتو مخنیوی او د سمې شکایاتو کمیسیون په دې کې هره پیښه چې کېږي په افغانستان کې د هر چا له خوا نه هغه تحقیق کېږي څېړل کېږي حتی تر دې چې که د موږ خوا کې یو څوک داسې دی چې مرتکب ولیدل شي هغه ته سزا ورکول کېږي هغه حتی بالکل د ثبت نه هغه سوي دي او محبوس کېږي هغه سزا ورکړل سوي دي ورکړل کېږي دا یو چوکاټ دی ته هغه ده البته دا د موږ هدف نه ده سهوا چې وشي په هغه باندې یو فرد له هغه ده پالیسي زموږ دا ده چې ملکي تلفاتو مخنیوی ده د موږ هدف واضح دی هغه هدف دا ده چې اشغال خاتمه او د ولس ته خدمات وړاندې کول لکه چې د موږ محاکم تاسو ته معلومه ده چې د ښارونو نه هم خلک راځي هغلته د موږ محاکمو ته راځي ځکه چې هغلته رشوت نشته شفاف دي او کومې قضایي دي زر خلاصېږي بل د ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره سره د دې چې د دې توافقنامې له مخې موږ د دې نه نه یو منع سوي چې په ښارونو کې حملې ونه کړو یا په داسې غټو مراکزو باندې حملې ونه کړو لیکن موږ دا کار نه ده کړی د دې دپاره چې هغلته ملکي تلفات رامنځته نه شي یوازې په اطرافو کې په ځینو پوستو باندې به کېدای شي بریدونه سوي هغه هم د دې لپاره هغه سوي دي چې دا د اوسني جنګ څو وجوهات دي
چې زه تاسو ته ووایم او هغه دلته موږ ته معلومیږي د امریکایانو سره د توافقنامې نه وروسته د کابل ادارې ځواکونه راوځي له خپلو سیمو نه راوځي هغه سیمې چې د موږ په لاس کې دي مفتوحه دي هغه غواړي هغه بیرته ترلاسه کړي یعنی په خپل کنټرول کې راولي دغه یو د سبب ګرځي دوم دا ده چې دوی غواړي هغه سیمې یا هغه پوستې چې هغه معاصره دي یغو ته مواد ورسوي یغو ته وسلې ورسوي مهمات ورسوي دا د دې د جنگ سبب ګرځي بل دا ده چې دوی راځي د شپې بریدونه کوي چاپی اچوي د ډرون بریدونه کوي بمباری کوي په داسې حال کې چې په دغه نه دوی په توافقنامې له مخې نه منسوي دي دوی یوازې باید دا وایي چې 10 د مارچ پورې بندیان خلاص کړي وای راغلي وای بین الافغاني مذاکراتو ته هغلته پاینده د افغانستان په لار نقشم خبرې سوی اسلامي نظام هم خبرې سوی په پوربند هم خبرې سوی اوس به موږ یو نتیجې یو حل ته رسیدلی نو دغه ما غوښتل چې یعنی دغه یو بخښنه غواړم یو بل ټکی چې مجروح صاحب اشاره ورته وکړله چې دا د خارجیانو یا اثرات دپاره خوا باندې دغه دفتر چې موږ دا جوړ کړی ده تاسې وګورئ دا موږ مستقیما د امریکایانو سره خبرې وکړلې او په هغه په نتیجه کې مو توافقنامه لاسلیک کړه لکن پخوا وختو کې داسې کار ونه څه د شوروي د جهاد په وخت کې هغلته توافقنامه چې وه هغه بل چا امضا کړې وه حتی پې خبر هم نه و دا په خپله د موږ په استقلالیت باندې خبرې کوي دغه د افغان جهاتونو سره ټکی چې موږ تاسو ته ویلې دا په دې باندې موږ څو ورځې خبرې کړې دي چې دا شامل شي هغلته موږ اسلامي حکومت کې شامل کړی ده هغلته موږ په دې توافقنامه کې دا شامل کړی ده چې امریکا به د افغانستان نه په دې مذاکراتو نه په هغه یعنی په داخلي امورو کې هیڅ هیواد د امریکې په شمول هغه به مداخله نه کوي نو دا کارونه یعنی شوي دي دا د معلومات دپاره دی د ملګرو دپاره د پوښتنې جواب که دا تاسو ما مخکې مو ویل چې تاسو په دې ټینګار کوئ چې موږ د حکومت په رسمیت نه پېژنو او چې موږ حکومت یو که دا خبرې وړاندې لاړې شي دا مسله به څنګه حل کوئ دا به څنګه حل شي دا خبره څه وخت کې چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته داخلیږو دغه بندیان خلاصیږي نو په هغه صورت کې به یو خدا ده چې باید ټول افغان جهاتونه په هغه کې شامل وي دا یوه خبره ځکه دې دپاره موږ یو چوکاټ جوړ کړی ده زمینه هم جوړ کړې ده هغه څوک چې ځان جهاد بولي او وایي چې موږ جهاد یو نو هغوی هم باید راوړاندې سي او ځان وایي چې دغه د جهاد یم داسې نه وي چې هغوی وایي چې بس هر څه دې تیار وي بل څوک وایي چې مال لاس نه ونیسي دلته یو چوکاټ جوړ شوی ده دوهم دا ده چې څه وخت کې چې دا خبرې توافق ته رسیږي دا به د دوو خواو په منځ کې نه وي دا به د ټولو افغان جهتونو په منځ کې وي د هغوی په منځ کې به دا توافقنامه لاسلیک کېږي البته په دې کې به هم داسې نړیوال شاهدان وي لکه دې توافقنامه کې چې وو او په هغه کې به دا ټول موضوعات چې هغه د دې وړ دي چې مهم موضوعات دي او د دې وړ دي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان کې یو دایمي سوله راځي او په هغه کې هغه د موږ اسلامي ارزښتونه چې دي هغه ملي ارزښتونه چې دي هغه ترسره کېږي هغه ټول باندې یو بحث کېږي او توافق ته به رسېږي یو پوښتنه راغلې ده په نامه د هما طه الکوزی د خوا نه که داسې شوي وای چې خارجي ته موقع ورکړي چې ووځي او عین حال کې له افغانانو سره خبرې او روغه جوړه کړې وای دا به ډېره سودمنه وه مګر ونه شو امریکا سره یې روغه جوړه وکړه خو په افغانانو بریدونه زیات شول د دې مطلب څه شی دی دا همدغه موږ په دې توافقنامه کې خو همدغسې ده چې 14 میاشتو کې به امریکایان وځي خو په دې موده کې به افغانان په خپلو کینی او توافق ته به رسیږي دا شی موجود ده
خو د دې ځان چې راغلی ده هغه په دې راغلی ده چې لا اوسه پورې د موږ 15,000 بندیان هغه یې نه دي خوشي کړي. دا یو خنډ و، دا د هغه و، دا خنډ خو چې نه دي خوشي کړي دا خو د موږ له خوا نه ده شوی، دا خو د کابل له خوا نه شوی، د کابل د ادارې له خوا نه شوی ده. کاشکې هغوی په دغه باندې څنګه چې دا په هغې عمل کړی وای، اوس به موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې ډېر پرمختګ کړی وای. دا حالت کې به نه و لکه اوس چې یو. مننه. فرید وردک صاحب ستاسو پوښتنې خپله وکړئ، بیا به هغې نه بعد مجروح صاحب خپل نظر ورکړي. مننه ډاکټر صاحب. د ما پوښتنې شاهین روډ ته دي او دوی پوښتنې دي، خو په اوله کې به لږ وضاحت، ډېر کم کې وضاحت، دومه به بله مستقیمه پوښتنه وي. نو خبره دلته ده چې د طالبانو او حتی د اکثر افغانانو دا په دو فکر کې دي چې امریکا افغانستان اشغال کړی او دا قوتونه اشغالي افغانانو په صورت عموم د فکر کوي چې د پاکستان فوج او ایران استخبارات په افغانستان کې د اوسنۍ جګړه چې ده دو تلمن وهي او دا شواهد پراته دي، دا د پټېدو نه دي. او په عین وخت کې کله چې موږ خبره طالبانو دی خوځښت کوو غواړي چې څه په افغانستان کې راولي، ما پوښتنه د شاهین صاحب دا ده چې قطر د امریکې یو نظامي اډه ده او پاکستان د طبیعي خبره ده چې د پټې خبره نه دي، د استخباراتي اډې دي او د طالبانو اړیکې دفترونه ډېر ښه پخوان دفترونه په قطر کې دي او پاکستان کې دننه هم ښه ازادي لري چې ځي ورځي او په افغانستان کې جنګ روان دی. نو د ما مشخصه پوښتنه اوله پوښتنه دا ده چې داسې پروسې ډېر افغانستان ته راغلي دي، ناکامه شوي مجاهدین وه، بیا خپل طالبان راغله ناکام شول، بیا د نوي حکومت راغله د هم په ناکامۍ طرف ته روان دی. افغانان په طالبان باندې په څه رقم اعتبار وکړي چې د دغه پروسې دوامه برخه نه وي؟ دا اوله د ما پوښتنه ده. دوامه پوښتنه د ما دا ده چې کله په افغانستان کې یو نفر د په حساب وژل کیږي یا شهید کیږي، هر څه چې موږ ورته وایو، هغه انسان کلمه وي، هغه مسلمان دی. نه ما داسې حدیث لیدلی او نه په قرآن شریف کې داسې شی شته چې د افغانستان عسکر یا د افغانستان وګړی چې چېرته بم چوي او هغه د پاکستان خوا نه رسي، د ځانمرګي هر طرف ایران خطر عمر کیږي او په دو کې طالبان د دو ذمهواري غواړي په غاړه خلي. دا په کوم شریعت کې، په کوم دین کې، په کوم حدیث کې، په کوم د قرآن شریف ټکي دي؟ دغه وضاحت مختلف وشي او ډېره مننه. د طالبان په وخت کې په افغانستان کې ډېر آرامي غلی، لکه چې مجلس صاحب وایي ډېر ښېګڼې هم کړي دي، ډېر مشکلات هم د وطن د څو کالو لپاره ختم کړي وي. موږ بله توقع ده چې کېدای شي که دوی راشي او هماغه زړې ژمنې خپلې وساتي چې ملک آرامي ته مخته شي، موږ به ډېر خوشحاله وو. بس دغه دوې پوښتنې د ما دي او که داسې کلیوالي ځوابونه موږ ته راکړه، سیاسي رانه کړه، دا به ډېره ښه وي په ده چې موږ غریب ملت یو او واقعیت غواړو چې واورو. ډېره مننه شاهین صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب. صحیح ده صاحب. تاسو زه به کلیوالي جواب درکړم، خو تاسو پوښتنې خو ډېرې سیاسي دي، کلیوالي لا نه دي. څنګه چې ورکوې شاهین صاحب هماسې ځواب ورکوي؟ ما کلیوالي ورکوم، کلیوالي ښایي دومره موږ طالبان دومره د موږ ټول کار کلیوالي او سیده ده انشاءالله. یو خو دا ده چې تاسو ته معلومه ده اهدافو باندې کېږي. ما د شوروي مخکې هغه د توافقنامې چې کېدله د شوروي په وخت کې هغه ما تاسو ته ویلې چې په هغه کې مجاهدین شامل نه وو، په هغه وخت کې نه په خبرو کې شامل وو، نه د هغې په لاسلیک کې شامل وو. موږ دا خبرې په خپله کړې دي، په خپل افغاني ارزښتونو، اسلامي ارزښتونو د هغو په بنیاد مو کړي دي، هغه ګټې مو په نظر کې نیولې دي او مخامخ مو کړي دي. د خپلو مجاهدینو، د خپل ولس نمایندګي موږ په خپله کړې ده او هغه مو د 13 کالو د قربانیو په نتیجه کې دې ته
مجبور کړي دي چې موږ سره په میز باندې کینی او مخامخ د خپلو کوم ارمانونه چې وو دغو په میز باندې کېښودلو سره په هغو باندې په ټینګار کولو سره په هغو باندې په دوی باندې په منلو سره بیا یو توافقنامې ته ورسېدلو. دا ډېر مهم ده. دا مهم نه ده دغسې په ټوله دنیا کې که تاسې وګورئ یو هېواد هم داسې نشته چې هغه د یو هېواد سره روابط ونه لري یا د بل هېواد سره روابط ونه لري. نو موږ خو په خلا کې مذاکرات نشو کولی، یو ځای کې خو به مذاکرات کول دا خو داسې یو دلیل نشي کېدلی، ناممکن ده. البته که موږ له خپلو ملي اهدافو نه له خپلو اسلامي اهدافو نه د هغه نه سرغړونه کړي، هغه هم په نظر کې نه یې نیولې یا د بل چا د اهدافو مخ کړي، نو هغه کې بیا یو خبره کېدای شي او ګوته راته نیول کېدای شي. او که داسې نه وي نو بیا خو دا ده چې موږ د افغانستان د خپل ولس د مجاهدینو اصلي نمایندګي کړې ده چې هغه د هغوی اسلامي ارمانونه دي او ملي ارمانونه دي. دوهم دوی خبره دې وکړله چې هغلته د افغانستان کې د عسکرو او د هغه چې کلمه وایي مونږ څو وارې تاسو به لیدلي چې زمونږ زعیم زمونږ مشرانو څو وارې داسې پیغامونه کړي دي چې مونږ د افغانستان کې دا څوک چې وژل کېږي په هغه مو هم زړه دردېږي. موږ وایي کاشکې دا کار نه وای شوی، خو وجه یې دا ده چې هغوی د اشغالګرو سره درېدلي دي، د هغوی د اهدافو دپاره جنګېږي. کاشکې هغوی د اسلامي اهدافو دپاره ودرېږي، د هغوی د ملي اهدافو دپاره ودرېږي. موږ بیا هغوی سره جګړه نه لرو. څه وخت چې هغوی د اهدافو دپاره جنګېږي، د هغوی بازو یې ځان جوړ کړی دی، د هغوی سترګې یې ځان جوړ کړي دي، د هغوی غوږونه یې ځان جوړ کړي دي، نو په دې صورت کې دوی هم همدغسې شول لکه چې کوم اشغالګر دي، ځکه د هغوی په صف کې ودرېدل. بیا خو نو هغه ونه شوله. اوس چې خارجانو سره توافقنامه شوې ده هغوی وځي، که په هغوی موږ باندې حملې نه کوو، په دې باندې که چېرې یو څوک وځي د تا هېواد نه، نو بیا څه وجه کېدای شي چې ته حملې کوې؟ هغه وایي چې زه وځم او ته مو باندې حمله کوې، دا خو یعنې دلیل هغه نه شي کېدلی. موږ دا په توافقنامه کې ورته ویلي دي چې موږ تاسو ته د افغانستان نه د خوندي وتلو لاره درکوو، لیکن افغانانو ته هم دا ویلي دي چې راځئ بین الافغاني مذاکرات وکړو. اوس دغه خنډ چې دوی جوړ کړی ده دا خنډ د موږ نه ده چې دا بندیان نه خوشې کوي. موږ خو 10 ورځې ټاکلې وې دې دپاره چې په 10 ورځو کې بندیان خلاص شي او مذاکرات پیل شي، لیکن له هغې خوا نه تاسې یو وارې دا ویلې چې موږ دا د توافقنامې مطابق نه خلاصو، دا د فرمان مطابق خلاصو. بیا یې ویلې چې دا توافقنامه خو امریکایانو سره شوې ده، موږ پورې مربوط نه ده، دا بانه وشوله. بیا یې ویلې چې نه دا خو نور جرمونه لري، دا یې بله بانه کوله. بیا یې ویلې چې نه مذاکرات ته ضرورت اوربند به وکړو. نو دلته خو یو د اوربند مسله خو نه ده، اوربند خو یوه برخه ده. دلته د افغانستان پاینده نظام باندې خبرې کول دي، هغه باندې توافق کول دي. دلته 20 کاله جګړه شوې ده، قرباني ورکړل شوي دي. نو دا ټول په نظر کې نه نیول، هغو نه قطع نظر راتل چې وکړه. خو اوربند هم چوکاټ لري، هغلته توافقنامه کې ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته راشو، هغلته به د افغانستان په آینده باندې هم خبرې کوو او په اوربند باندې هم خبرې کوو. هغه ته نه راځي. دا چې نه راځي دا خو زموږ ملامتي نه ده، دا خو د کابل ادارې ملامتي ده، د اوسنۍ چې هغه دې کار نه ډډه کوي. نو دا باید ټولو هیوادوالو ته دا واضح وي چې په دې کار کې څوک ناغېړي کوي، هغه باید معلوم شي، او چې معلوم شي هغه ته باید وویل شي، ځکه چې هغه داسې په ابهام کې نو بیا خو هېڅ په دې کار کې نه ملامت معلومیږي نه سلامت معلومیږي. مننه شاهین صاحب. مجروح صاحب زما خبره شاهین صاحب ډېره حساسه موضوع ده، هغه د بندیانو مسله ده، د بندیانو د خلاصون مسله. زه دې کار کې تجربه لرم، ما په د نړیوال سور صلیب کې کار کړی دی
او د مجاهدینو د قوماندانانو مخصوصا که خدای مړ اوسي او خدای بخله حقانی صاحب زما دوست او ډېر نږدې رابطه مې سره لرله په لسهاو زره عسکر بندیان ما د دونه خلاص کړي دي دیو دپاره هغه انساني شرایط چې په کار وو هغه مې ورته برابر کړي دي خوراکي مواد لباس او د دې ټول غم ما کوو زخمیانو دپاره تداوي ایجاب دا کوي چې تاسو داسې دغه کړی و چې دا د بندیانو خوشي کول هم په 2 مرحلو کې نیولي وی زه عملي هغه درته ښیم 2 مرحلو کې داسې چې اوله مرحله کې تاسو دا 15,000 کسان چې دا د افغانستان د حکومت د قبضې نه راایستلي وې مګر دې دپاره مې یو ځای تعین کړی وی چې هغه یا په افغانستان کې کوم ځای وی چې هغه نړیوال سور صلیب یا بل هر هغه ادارې چې موږ تاسو په اعتماد لرو چې هغو دې چک کولی امکانات یې ورته برابرولی خوراکي مواد یې ورته برابرولی په څنګ کې د ټریننګ یو زمینه برابر کړې وی تاسې فکر کوئ چې یو بندي چې د بند نه د ډېرې مودې نه راوځي دا خو به فامیل لري دا خو به خپل ژوند څنګه دغه کوي په دا شرایط د وطن کې که دا یو فن د زده نه اوسي یو کاروبار د زده نه اوسي یو سواد ونه لري دا به څنګه خپل ژوند تامینوي که نه د دې دپاره د ټریننګ دپاره زمینه برابره شوې وې او دا شی ثابت شوی و چې دا خلک بیرته جنګ میدان ته نه ځي نو دا فشار به د افغانستان په حکومت باندې دومره وی چې دوی به ضرور دا پرېښي وي دا بندیان زه فکر کوم دغه یو هغه چې دی دا تاسو هغه په انګریزي کې ته سکیپ وایي تاسو دا یوه مرحله د نظر نه غورځولې ده مستقیم تللی یاستئ بندیان خوښې کړو پرېږدئ چې ځي هر خوا ته چې ځي که نه دا داسې نه کېږي تاسو په کار ده چې دا زمینه دې ته برابره کړې وی دې دپاره دا د ذهنیت هغه به برابر و چې دی دا ذهنیت بندیګرۍ نه راوتلی دی او دی آزاد دی او دی کولی شي چې یو څه زده کړي دی کولی شي چې اخوا دېخوا وګرځي مګر دا هم ثابته شي چې دا خلک بیرته جنګ میدان ته نه ځي زما فقط یو مشوره وه د ارتباط چې که دا یو خارجي ملک کې د عربي ملکونه دي یا په قطر کې یا په بل ځای کې په هر ځای کې تاسو کولی شو دا امکانات برابر کړئ یا هم د امریکایانو سره خبرې کړې وې چې هغه اقتصادي بوج هم اخیستل شوی وی د دغو خلکو او دې دپاره زمینه د یو ټریننګ برابره شوی وی ما فقط هغه په همدې کې مننه مجروح صاحب په رښتیا سره هم دا یو لوی کار و مګر دا کار یو اوږده یو غټ حکومتي جوړښت یا فرضاً لوی یو مالي جوړښت ضرورت لري زه نه پوهېږم چې طالبان به څومره په دې باندې بریالي شوي یا به نه وی شوي په خیر صورت سره دا به هغوی ته پرېږدو د دې د خبرو میکانیزم په هکله نه پوهېږم چې ستاسو به په یاد وي که نه په 2011 کال کې په قطر کې یو پروګرام جوړ شو او په هغې کې ما هم برخه درلوده یو پریزنټیشن و په هغې کې ما د افغانستان او د امریکایانو او د حکومت د طالبانو ترمنځ د خبرو د سولې راوستو لپاره یو 15 سټیپه وړاندیز کړی و په هغې کې په دې کې واضح دی چې اول باید د امریکا نه طالبان ترمنځ خبرې وشي او بعد د هغې نه د حکومت او طالبان او دې ترمنځ نو که هغې ته هم یو مراجعه وکړئ تاسو هغه په هلته په د قطر په دغه کې په هغه مطبوعاتي مرکز د پخوا نه چاپ شوی هم دی دلته په نړیوالو ژورنالونو کې هم چاپ شوی دی وایي زه به هغه کاپي هم در ولېږم ستاسو معلومات لپاره نور پوښتنې او ځوابونه زموږ پروګرام مخ په ختمېدو دی فقط غواړم چې د راتلونکي اونۍ د پروګرام په هکله یو څه لنډ معلومات وړاندې کړم زموږ د راتلونکي اونۍ خبرو اترو موضوع به په افغانستان کې د یو حکومت د جوړولو په شکل باندې چې مقدماتي خبرې دوستان کې غواړي ځان ته تیار کړي دا دی چې د اسلامي دولتي او حکومتي جوړښت د قرآن سنت اجماع او قیاس د بنسټونو په رڼا کې د وحدانیت رسالت خلافت یا استازیتوب په بنسټونو جوړیږي په دې جوړښت کې لوی څښتن جل جلاله دنیا واکمن او د امر او نهي ټول احکام او اوامر له هغه سره دي د دې کبله یو انسان د دې حق او واک نه لري چې د بل انسان د ژوند لپاره محدودیتونه وټاکي او د بل انسان د ژوند په اړه د لوی څښتن جل جلاله د اوامرو او لارښوونو څخه پرته کوم پرېکړه وکړي اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې سیاسي نظامی ټولنیز او اقتصادي جوړښت رامنځته کړ چې پیلامه د مدینې
بخښنه غواړم لکه داسې ښکاري چې موږ څه تخنیکي مشکل پیدا کړ. شخص ولاړ دي نه پر کهول قوم او یا توکم شخص مسؤل ګڼل شوی چې د مدینې د خلکو خاورې او ګټو څخه ننګه وکړي او د مدینې حکومت مسؤل ګڼل شوی چې د مدینې د هر اوسیدونکي د ژوند مال عزت او حیثیت څخه ننګه وکړي. دلته مسلمان یا مؤمن نه دی یاد شوی بلکې هر اوسیدونکی یاد شوی چې په هغې کې یهود نصارا او نور هم داخل وو. که دا خبره په نوې سیاسي ژبه وژباړو د تابع او تابعیت هغه پدیده چې لویدیځ هېوادونه یې پر موږ د ډیموکراسۍ په زور منل غواړي اسلام 1400 کاله وړاندې عملي ثابته کړې وه. دا به وي زموږ د راتلونکي اونۍ بحث. ستاسو له ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم او هیله مند یم چې په راتلونکي خبرو کې هم زموږ سره برخه واخلو. مننه ډاکټر صاحب، که اجازه وي د مجلو صاحب د خبرو یو څه معلومات ورکړم. هغه د بندیانو په وخت وي او وخت نه وي نو دا صحیح ده، ورکړئ، مهربانه شه مهربانه شه. هغه دا چې دغه بندیان داسې نه دي چې له دې ځینه لاړل ذاتي نه کور لري نه کهول لري نه هغلته کوم خپل ځوان. دا خو د دې افغانستان خلک دا زمونږ ولس ده، دوی هلته کورنۍ لري. داسې نه ده چې دوی به همدغسې هغه یې چې ټرینینګ او هغه ونه لري. او دوی اکثر دغسې دي چې دوی له کورونو نه را نیول سوي دي، چاپې د شپې په وهل سوي دي، په ظلم باندې نیول سوي دي، هغه هم نه ده معلوم، خو بس جیلونه یې پیدا کړي دي. دوی ټول خپلو کورونو ته تللي دي او د موږ د مشرانو لخوا ورته ویل سوي دي چې دوی به خپل کورونو سره اوسېږي، خپل علاجونه دي وکړي، دوی ته هېڅ موږ ضرورت نشته. د موږ اوس هم احتیاطي کسان په زرګونو دي، هغو ته په کلونو نوبت ونه رسېږي، نو بندیانو ته به څه ضرورت وي؟ داسې شوي نه دي. البته دا یو تبلیغات ده، د کابل ادارې لخوا هم دا هڅه کېږي تر څو پورې چې دا د بندیانو په خلاصون کې یو خنډ ایجاد کړي. هغوی مثال زه یو در کومه، په پکتیا کې یو سړی یو مجاهد و، هغوی د واده په ورځ باندې ګلان یې اچولي وو، بیا په کوم ورځ چې شهید سه هغه بالکل بندي سوی هم نه و، په هغه ورځ باندې خپلوانو یې ګلان پرې اچولي وو. نو په مطبوعاتو کې دا راغلل، وایي دغه واده د ورځې ګلان یې ښودلي وو، وایي چې له بند نه خلاصېده، دا ګوره خلاص په دغه ورځې ګلان ورته اچولي دي. بیا جنګ ته تللی و، اوس ګوره چې هغلته په دې جنګ کې دی وژل شوی ده، اوس دا ګلان ورته اچولي دي په دراغو باندې، حالا چې هغه هېڅ محبوس شوی هم نه و، زنداني شوی هم نه و. نو داسې تبلیغات دا ټول یو کمپین ده، دې ته یې دومره هوا ورکړې ده چې دا بیرته جګړې ته ځي. او هدف دا ده موږ پوهېږو چې د بندیانو په خلاصون کې یو خنډ واقع سي، یو خنډ ایجاد کړي او د دې په نتیجه کې بین الافغاني مذاکراتو کې خنډ ایجاد کړي او د هغه په نتیجه کې د خپل اقتدار دوام وکړي. نو دغه یو دقیقه صبر وکړئ، ستاسو د خبرو شاهین صاحب یوه پوښتنه راغله، هغه دا و چې د افغانستان د نورو جهتونو نه تېر شئ تاسو او حکومت سره جوړ شئ، دا نور خلک به سره پخپله جوړ شي. دې کې ورته شاهین صاحب ته زما خبره دا و چې پوهان صاحب یو دغه کې پوهان صاحب مهربانه شه. زندانیانو په اړه زه فکر کوم چې یو لیک طالبان د بیړه نه کار واخیسته. دغه 10 ورځې چې ټاکلي وو د زندانیانو دپاره، که دغسې پروسه تر لاسه لاندې نیول شوې وای چې مثلا 10 ورځې وروسته په بین الافغاني غونډه کې د زندانیانو خلاصون موضوع مطرح شوی وای، زه ګمان کوم چې ژر تر ژره هم زندانیان خوشی شوی وای، هم سولې مذاکرات یو نتیجې ته رسېدلی وای. دا یو مطلب بل دا چې د امریکایانو سره د موافقتلیک لاسلیک نه وروسته طالبان د یو سیاسي، عقیدوي او جنګي ځواک په توګه په دوفاکتو ډول په رسمیت وپېژندل شو. امنیت شورا موافقتلیک تصویب ورته حقوقي پیاوړې بڼه ورکړه. د افغانستان په قضیه کې د امنیت شورا مداخله دا معنی ورکوي
چې په افغانستان کې سوله او جګړه د طالبانو او امریکا د انحصار نه وتړی او نړیوال اړخ یې نیولی ده. نو په دې حساب په راتلونکو نږدې وختو کې بین الافغاني غونډه جوړیږي او طالبان په واقعیت کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د امنیت شورا او د هغې د چینل نه د نړیوال ټولنې سره مخ کیږي. افغانان ایله لري چې طالبان د اوسنۍ نړۍ د ارزښتونو او واقعیتونو په پام سره د نړۍ سره په تعامل کې پراخ نظر راښکاره کړي. دا زما هم وړاندیز و، هم دعا و. مننه. مجروح صاحب لنډی کې چې نور وخت زموږ د وخت شو ګوره. شاهین صاحب زما مطلب په دغه کې هغه عملي اړخ و. عملي اړخ دا و چې د بندیانو خوشي کول باید په دوه مرحلو کې شوي وي. اوله مرحله کې دا و چې دا ټول د افغانستان د جیلونو نه راوتلي وي. دې ته یو کمپ د بندیانو خبره لکه چې ډېره درنه پرېوته. مجروح صاحب فریز شو، دا ټول سیستم فریز شو. مجروح صاحب خو موږ اورو ته به فریز شوی. مجروح صاحب مهرباني وکړه. په هر حال مقصد دا چې زما مطلب دا و چې دا په دوه مرحله کې شوي وي. نو په اوله مرحله کې به ټول بندیان د کابل د جیلونو د افغانستان د جیلونو نه راوتلي وو. دوی به په یو ځای کې تامین شوي وو، برابر شوي وو چې هلته ورته امکانات دغه د انساني ژوند او مخصوصا دا ټریننګ چې ما وویلو هغه دا و چې دوی کو حرفوي یو ټریننګ یو شی ورته ورکړی شوی چې دوی کوم مثلا سی خپل منطقو ته هلته خپل کار روزګار په هغه عادي ژوند باندې شروع وکړي. دا هدف دی کې دا و. اوس خو دا خبره تېره ده، اوس خو په کار فیصله شوې ده. دا که مخکې شوې ښه خبره وه. د راتلونکي دپاره اصلا مهمه خبره ده چې څنګه مخې ته لاړ شو. نو بالکل هغه په چې د هیواد ښېرازي او راځي موږ د یو هغه ته ځو، یو فیصلې کېږي او داخلي اړخ کې یو فیصله کېږي. بیا خو داسې باید ډېر پروګرامونه وي د خلکو د ښېرازي دپاره. او د ډاکټر صاحب طریقې چې ویلې موږ غواړو په څو اعلامیو کې مې ویلي دي. دا اوس د موږ د مشر د اختر پیغام کې دا ویلي چې موږ غواړو ټولو هیوادونو سره اړیکې ولرو، د سیمې له هیوادونو سره، ګاونډیو هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره کې اړیکې ولرو. هغوی سره په پانګه اچونو کې، په نورو ټولو تعلیمي برخو کې، په ټولو برخو کې موږ سره همکاري ولري او موږ دوی سره اړیکې ولرو. دا یو ضرورت ده، په دې کې هیڅ شک نشته. لکن د موږ ولس خپل اسلامي ارزښتونه لري، ملي ارزښتونه لري. د دې په رڼا کې موږ ټولو سره غواړو اړیکې ولرو، ځکه موږ خلا کې نشو اوسېدلی. دا بیا هم د ټول نه ډېره زیاته مننه. په اخره کې فقط یو شی مې ذهن ته راغی، هغه ما غوښتل د پروګرام په اوله کې ووایم، بیا د هغې نه ټول ته خدای پاک ووایم. له بده مرغه دغه ډاکټر نیازی چې وژل شوی په دې موږ خفه یو، مګر په عین وخت کې زه یو ډېر خطرناک کار ګورم چې هغه زموږ د ملي اتلانو د نومونو ورکېدل او ورکول دي. سبا کېدی شي د خوشحال خان په لیسه کې کوم مدیر یا معلم مړ شي، سبا کېدی شي د رحمان بابا په لیسه کې، سبا کېدی شي د احمدشاه بابا په لیسه کې، سبا کېدی شي د میرویس نیکه په لیسه یا په نورو ځایونو کې کوم علما یا استادان مړ شي. نو موږ به د هغوی نومونه هم بدلوو. دا د افغانستان د کلتوري ارزښتونو ته غټ تاوان دی. زما اواز د ټول ولس ته دا دی چې موږ د شهیدانو هم قدر کوو، موږ د خپلو علماو هم قدر کوو، مګر خپل ملي افتخارات په د احساساتي خبرو باندې مه بدلوئ. هر سړی خپل ځای لري، دعا ورته وکړئ، یا ورته د خدای نه وغواړئ، شهادت دې خدای قبول کړي، مګر خپل ملي افتخارات لاسه مه ورکوئ، ځکه دنیا موږ پسې ده. تاسو فکر وکړئ کله چې انګریزان په اول ځل افغانستان ته راغلل د 2008 کال کې، لومړی کار چې دوی وکړ د شیرپور نقشه یې را پیدا کړه او په شیرپور په عسکري قشله کې اور ولګېد، هغه د منځه لاړه او هلته پرې زورواکو کورونه جوړ کړل. د هغې ستر هدف دا و چې د مکناټن نښې او د مکناټن یاداشت د هغې ځای نه ورک شي او وزیر اکبر خان د هغې ځای نه ورک شي. نو دغه زموږ کلتوري تاوانونه دي چې موږ ته را رسېږي. ملت ته دې ته ځیر شئ، د احساساتو نه کار مه اخلئ، خپلو ملي ارزښتونو ته پام وکړئ. ستاسو د ټولو نه بیا هم ډېره زیاته مننه. الله مو روغ او جوړ لرو.
ډیره مننه ستاسو نه درنو مېلمنو قدرمنو هیوادوالو ستاسو نه ټوله زه بیا هم مننه کوم او د صبر او حوصلې نه او د فیسبوک د دوستانو نه چې موږ سره په لاین کې وو که ځینې سوالونه جواب شوي نه وي هغه به دلیل دی چې د خبرو په جریان کې ډېر داسې موضوعات راغلل چې هغه تخپله جواب ویل شوی دی نو په دې خاطر نو موږ ستاسو نه بیا هم هیله کوو چې آینده کې هم موږ سره اوسئ د فیسبوک دوستان چې دا البته د افغانستان نه د اروپا نه د افغانستان د ټولو ځایونو نه موږ سره وو د امریکې د مختلفو ښارونو نه موږ سره په لاین کې وو انشاءالله آینده کې هم ستاسو نه دا تمه لرو زموږ پروګرامونه به انشاءالله دوام لري هره شنبه یا خالي ورځ سهار 9 بجې د کالیفورنیا په وخت او د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې د شنبه په ورځ البته موږ سره د سباون آنلاین یا سباون ویکلی د لارې نه دواړو نه کولی شئ چې موږ سره اوسئ او البته بعضې دوستان موږ زوم ته هم مېلمانه کوو په دې خاطر باندې چې موږ خپل بحث لږ زره مشخص کړي د زوم اکسس ټولو ته په دې خاطر نه دی ورکړل شوی نو ستاسو ټولو نه مننه شپه هم په خیر ورځ هم په خیر الله مو جوړ او روغ لره د افغانستان د صلح او د ارامتیا په امید الله پامان خدا پامان خدای پامان السلام علیکم ډېر زیاته مننه